د کهانۍ شروعات د ایشنومیکس نه کیږي. دا یو بیالوجیسټ او د ریسرچ د پاره دا د ښار نه ځنګل ته راغلی وي. یوه ورځ دا د ریسرچ د پاره بهر وځي نو په ځنګل کې یو مار وچیچي. په دغه ټیم کې د دې نه موبایل ولویږي. د دې وجې نه دا د چا سره رابطه نشي کولی. دا په خپل لاس باندې خوله کیږدي او د دې زارو د راښکلې کوشش کوي خو د دې څه پیدا ونه شي. دې ته ډېر زیات درد رسي نو دا کور ته راشي. په مزه مزه زهر د دې په جسم کې خورېږي او په دې باندې سر ګرځي خو دا مړ نشي بلکې بېهوشه شي. دغه شان دا څو ورځې دلته پروت وي. یوه ورځ چې دا راپاسي زهر د دې د لاس نه وتلی وي خو دا مکمل ښه شوی نه وي. اوس هم پې سر ګرځي. دا راپاسي او ښار ته د تللې فیصله وکړي. څنګه چې دا ښار ته ورسي نو دلته دې ته پته ولګي چې په ښار کې خو څوک نشته. دلته یو قسم له بیماري خوره شوي چې په دې باندې ټول خلک مړه شوي دي. دا یو هم ژوندی انسان ویني. ایش یو بیالوجیسټ وي نو دې ته پته وي چې زه د خلکو نه لرې یم. د دې وجې نه زه د دې بیمارۍ نه بچ شوی یم. په دې ټیم کې دې ته د خپل خاندان خیال راشي نو دا د خپل کور طرف ته روان شي. دلته دا خپل مور او پلار ویني. دوی مړه پراته وي. د دې نه پس دا بهر وځي او یو قبر وکیني او خپل مور او پلار دلته ښخ کړي. په دې باندې دا ډیر زیات خفه وي. دا ټول ښار وګوري خو په دې کې یو انسان هم ژوندی نه وي. د دې وجې نه دا بل ښار ته د تللې فیصله وکړي. داسې ضروري سامان او یو ټوپک راواخلي او د بل ښار طرف ته روان شي. دا چې کله راورسي نو دلته هم انسانان نه وي. ایش یو هوټل ته ورشي. دلته دا د ګرانو شرابو نه مزه اخلي ولې چې اوس هر څیز پرې دی. خو په دې شپه باندې دې ته دوه کسان میلاو شي. دوی دواړه هم د بیمارۍ نه بچ شوي وي. جنۍ ورته خپله د خفګان قصه وکړي چې څنګه زما د سترګو وړاندې زما خاندان مړ شو او زما د ژوند امید ختم شو. د دې وجې نه موږ دلته خودکشي کوو. دا بل سړی هم خودکشي کول غواړي ولې چې په دې دنیا کې اوس دا تنګ شوی دی. په دې شپه باندې د عشق سره دلته پاتې شي خو چې سحر شي نو عشق ته پته ولګي چې دا کسان خو ډیر خطرناک دي. په اصل کې د دې سړي څه یوه تماچه وي او دا ورته وایي چې موږ به په دې باندې په آسان مرګ باندې مړه شو. خو عشق مرګ نه غواړي بلکې دا ژوند غواړي. د دې وجې نه د دې ځینه وځي او دیو دلته پرېږدي. دا چې څنګه بهر وځي نو دا د ډزو اوازونه واوري. دې ته پته ولګي چې دغه دوو کسانو خودکشي وکړه. په دې باندې دا ډیر زیات خفه شي او غصه هم وي. په لاره کې یو سپی د دې د ګاډي مخې ته راشي. دا د سپی ګاډي ته وخیژي او د ځان سره ویسي. دا هم په دې دنیا کې یوازې د دې سپي سره دا یو نوی ژوند شروع کی. اوس د کار ضرورت نشته ولې چې هر څیز دې ته پرې میلاویږي. د خوراک څه کمی نشته. دا به بهر تلو د دې دپاره چې دې ته څوک انسان میلاو شي خو هره ورځ به دا خالی راتلو. یوه ورځ چې کله دا ناست وي نو د دې سپی غپا شروع کی. د دې مطلب دا دی چې دغلته به انسانان موجود وي. دا په خپل ګاډي کې کیني او دغه طرف ته روان شي. د کوم ځای نه چې لوګی راخیږي دلته یوه جنۍ اوسي. د یېرې د وجې نه دې ته ټوپک ونیسي خو عشق ورته وایي چې زه ژوندي انسانان ګورم. زه یو ښه انسان یم. زه تا ته نقصان رسول نه غواړم. نو جنۍ ورته څه ونه ویل او خپل کور ته یې راوستو. د دې نوم ایما وي. د دې د خبرو نه داسې پته لګي چې د وایرس تقریبا یو کال شوی دی. د دواړو په یو کال کې نور څوک نه دي لیدلي. د دیو په خبرو کې د یو بل سره دوستي جوړه شي. نو دیو فیصله وکړي چې موږ له آبادي زیاتول پکار دي. د دې وجې نه د یو بل سره واده وکړي او د نورو خلکو تلاش هم جاري ساتي. په مزه د دیو ژوند د مخکیني نه ښه کېږي. دیو خپل کور هم ټیک کړي ولې چې اوس د زناورو خطره ده. لږې ورځې پس عشق ته پته ولګي چې ایما پریګننټ ده. نو دا ډیر زیات خفه وي ولې چې دې ته یېره وه چې زموږ ماشوم به په دې عجیبه دنیا کې ژوندی پاتې هم شي او که نه. خو ایما ورته حوصله ورکړي. ایش یو بیالوجیسټ د دې وجې نه دا کتابونه ګوري او د پریګننسۍ صحیح طریقه ګوري ولې چې څه هسپتال هم نشته چې د دې پریګننسي وشي. دوی دواړه د کور په چت باندې سولرې هم ولګوي چې د بجلۍ څه کمی نه وي. په هر ځای کې شنه بوټي راختي وي او د ښارونو نه هم ځنګلې جوړې شوي وي. دلته اوس ځنګلي ځناور ګرځي. د ځناورو نه د بچ کېدو دپاره دیو د خپل ځان سره ټوپکې هم ساتي. د اوسنۍ دنیا هواګانې هم صفا وي. شنه بوټي راختي وي. د دیو صحت اوس د مخکیني نه ډیر زیات ښه وي. یوه ورځ په دیو باندې یو مصیبت راشي. دلته منګکور ډیر زیات سیوا شي. د منګکورو د شړلې دپاره عشق اور بل کړي خو دا صرف د دې یوې شپې حل دی. په دې باندې به صرف د دې ځینه منګکورې وتښتي. ایما ورته وایي چې موږ به د دې هم څه حل راوباسو. په سباله باندې عشق ډیر زیات پیشوګان دلته پرېږدي. د دې پیشوګانو په وجه باندې منګکورې کم شي. اخیره کې هغه ورځ راشي په کومه ورځ چې د ایما ماشوم کېږي. ډیر په مشکله باندې د دې یوه لور وشي
راشي دی دواړه ورته ډیر زیات خوشاله وي. د دې نه پس به دیو په هر سړک باندې د خپل کور پته لیکله، خو چرته څوک یې ویني نو دلته دې راشي. دغه شانته کې شپږ کاله تیر شي، د دیو دوه ماشومان شوي وي او اوس یې دریم کېدو والا وي. دیو چې په سړکونو باندې کومه پته لیکلې وي د دغې په وجه باندې دوه نور کسان د دیو خواله راشي. د یو نوم جورج او د بل نوم مرینا وي. د یو کال نه دیو د ایش او د اما سره اوسیږي. یوه ورځ ایش د یو کار دپاره په ځنګل کې روان وي، اچانک د دې مخې ته یو ځنګلي ځناور راشي. نو دی په ګاډي باندې ووایي دا ژوندی وي او په دې باندې ډیره سخته تیریږي. د دې وجې نه ایش په دې باندې ډز وکړي او دا سخته پې کمه کړي او مړې کړي. د لرې نه یوه جینۍ ویني نو ډیره زیاته ویرېږي او د دې ځینه وتښتي. ایش په دې پسې شاته ور روان شي. د دې جینۍ دا خیال وي چې ایش به دې ته څه نقصان ورسوي، خو دا ورته نقصان نه رسوي بلکې د دې ژوند بچ کوي. دا ورله یوه مڼه ورکړي. په دې باندې د جینۍ ته پته ولګي چې دا خو یو ښه انسان دی. د دې وجې نه راشي او د دې په ګاډي کې کینی. کور ته چې راورسي نو دیو ته پته ولګي چې دا جینۍ خو د ګاډي نه راکوزیږي. دا ټوله شپه په دې ګاډي کې تیره کړي. په سباله ورله مرینا خوراک راوړي. نو دا جینۍ ویرېږي او دا تې غوزار کړي. بیا ورته دا ووایي چې ما او جارج د څو کلونو نه په دې خالي دنیا کې ګرځېدلو، نو بیا موږ ته د ایش او د اما پته میلاو شوه. دا ورته وایي چې دیو ډېر ښه خلک دي او دلته د یو څیز کمی هم نشته. د دې په خبرو باندې د دې جینۍ یقین راشي نو دا د ګاډي نه راکوز شي او د دې سره اوسیږي. دیو ټول د دې جینۍ ډېر زیات خیال ساتي. یو څو ورځې پس د اما یو بل ماشوم وشي. په دې باندې ټول خلک ډېر زیات خوشاله وي. دغه شان یو کال تیر شي. یوه ورځ دیو ته پته ولګي چې د دې علاقې ته څوک راغلي دي. ماشومان کور ته دننه کي او غټ کسان ټوپکې راواخلي او د غزي ته لاړ شي. دلته دیو څلور کسان ویني. دا خلک هم د ایش او د اما په اډرس باندې دلته راغلي وي. په دیو کې دا یوه ډاکټره وي او دې ته وایي چې دا څلور کسان ماته په دې دومره کلونو کې میلاو شو، موږ ستاسو په پته باندې دلته راغلي یو. د دیو د خبرو نه داسې معلومېده چې دیو غلط خلک نه دي. نو دیو په خپل خاندان کې شامل کی. اوس به دیو ټول یو سوسایټي جوړه کی. ایش دې ټولو ته وایي چې تاسو به په دې نوې دنیا کې څنګه اوسئ. دا ورته د ژوند د تېرېدو طریقې ښیي. ورته وایي چې تاسو به د ځان سره همیشه یو ټوپک ساتئ، ولې چې دا دنیا اوس د یو ځنګل په شانته کې ده. دغه شان به تاسو د ځنګلي ځناورو نه خپل ځان بچ کوئ او کله چې هم بهر وځئ نو د ګروپ په شکل کې به وځئ، ولې چې یوازې انسان به ځنګلي ځناور مړ کړي. د دې نه پس دیو ټول د سامان دپاره بهر لاړ شي. په دیو کې چې دا کومه ډاکټره وي دا ډېرې زیاتې دوایانې راواخلي او د ځان سره یې راوړي. دغه شان یو څو کاله نور هم تیر شي. په دیو کې نور هم ډېر ماشومان پیدا شي. په مزه مزه دا ګروپ غټیږي. ایش د ماشومانو ته لوستل کوي او ورته ښیي چې لاول به خلکو څنګه ژوند تېروو. د دیو ژوند ډېر ښه تېرېږي. د کور نه ګل چاپېره یو ځنګل وي. یوه ورځ د دې ځنګل نه یو زمری راوځي. نو د ایش نظر په دې زمري باندې ولګي. زمری چې څنګه په دې ماشوم باندې حمله کوي نو ایش مخې له ورشي. زمری دا ډېر زیات زخمي کی. اما په منډه باندې ټوپک راواخلي. زمری بولي او مړی کی. ایش چې کله کور ته راوړي نو دا ډېر زیات زخمي شوی. د دې مرهم پټۍ وکړي، د دې علاج شروع کړي. دغه شان څو ورځې تېرې شي. اوس ایش لږ ښه شوی وي. دغه شان 18 کاله تیر شي. د ټولو ماشومان اوس غټ شوي وي. دلته موږ ته پته لګي د ایش چې کومه مشرۍ لور ده د هغې د یو هلک سره مینه جوړه شوې ده او دا نور پې خفه هم نه دي، ولې چې دیو له اوس پاپولیشن زیاتول پکار دي. دیو دواړه د دنیا کتل غواړي. د دې وجې نه د دې ښار نه د تللې فیصله وکړي. د چا په دیو باندې اعتراض نه وي. دیو له د خوراک څښاک سره وسله هم ورکړي د ځان د حفاظت دپاره. د دیو د تلو نه پس یو بل مصیبت راشي. د دیو سره هر څیز موجود وي خو اوس د اوبو کمی وي. دیو چې ډیم وګوري نو د دې ځای اوبه ختمې شوي وي. لږې ورځې پس خلک د دیو خواله راشي. د دیو سره 2 ګاډي وي خو د دیو سره پیټرول نه وي. نو دیو د ایش دلې نه پیټرول غواړي او ورته وایي چې موږ به ستاسو د اوبو مسله ختمه کړو، ولې چې زموږ سره ډریل ماشین دی، په دې به موږ تاسو له بور وکړو. د ایش د دې خبره خوښه شي. دا خپلې کمیونټۍ ته پرېږدي او ټول بیدار کړي چې په دې خلکو باندې نظر ساتئ. دا خلک خطرناک هم ثابتېدی شي. د دې نه پس دیو ډریلینګ شروع کړي او د څو ورځو د مهنت نه پس اخیره کې اوبه راشي. دیو ټول ډېر زیات خوشحاله شي. د دې په بدله کې ورله ایش تیل ورکړي. په سباله باندې به دیو خپل ځای ته ځي، خو په دغه شپه باندې دیو دلته ایسار شي. د شپې نه ایش ویني چې په دیو کې یو کس د کوم نوم چې چارلی دی دا د دیو د کمیونټۍ یوه جینۍ وچیړي. نو ایش خپلې کمیونټۍ ته دا خبره وکړي دا زموږ دپاره خطرناک ثابتېدی شي. دا جینۍ ورته وایي چې ما ته چارلی ویلی دي چې زه اوس د دې ځای نه نشم تللی، ولې چې دلته د یو څیز کمی هم نشته. په دې باندې دیو ټول ډېر زیات ویریږي. نو ایش ورته وایي چې زه به دا چارلی مړ کمه، خو چېرته زه یې مړ نه کمه نو دا به زموږ دا ټوله کمیونټي ختمه کړي. خو څه کسان ورته ووایي
چې په دې دنیا کې الریډي ډیر کم خلک دي، مونږ له داسې کول نه دي پکار. خو ایش ورته وایي کو چرته مونږ چارلی مړ نکو نو مونږ ټول به مړه کی. د شپې نه چارلی ولاړی نو ایش غلی شان ورشي او په توړي باندې دا ووایي او مړی کی. د دې نه پس ایش ډیر زیات خپه وي ولې چې دې پیل ازل یو کس مړ کو، خو دا مړی دی د خپلې کمیونټۍ دپاره کلی وي. په سبا له باندې دیو د چارلی ګروپ ته وویل چې دیو د شپې نه چارلی وجلی دی ولې چې هغه یوه جینۍ چیړلې وه. د بل ګروپ چې دا خبرې واورېدې نو دیو خپه نه شو بلکې نور هم خوشحاله شو ولې چې چارلی د دیو د ګروپ لیډر او دا ورته وایي چې چارلی به د خپلې لیډرۍ پیدا غسته او مونږ به هم چیړلو. خو د چارلی یو دوست وي دا په چارلی باندې ډیر زیات خپه وي. ایش د چارلی ګروپ ته ووایي چې تاسو زمونږ سره پاتې کېدی شئ سیوا د دې یو کس نه ولې چې د دې نیت هم د چارلی په شان خراب دی. دا نور ورسه هم په دې خبره باندې راضي شي او دا د خپلې کمیونټۍ نه بهر وباسي. لږې ورځې پس دې ته پته ولګي چې دا یوازې ژوند نشي تیرولی، د دې وجې نه واپس راشي. خو ایش یې کمیونټۍ ته دننه نه پرېږدي. دلته مونږ وینو چې د کمیونټۍ ماشومان راټول شوي او د یو جهاز جوړولو کوشش کوي. یوه شپه په دیو باندې یو بل مصیبت راشي. یو څو کسانو ته هغه وایرس ولګي د کم په وجه باندې چې دا دنیا ختمه شوې ده. ډاکټر هم خپل کوشش کوي او دا کسان بچ کوي، خو د ایش زوی ډیر زیات بیماري، د دې حالت مکمل خراب وي. په دغه ټیم کې د ایش هغه غټه لور هم یوازې کور ته راشي. دا په جړا وي نو ټول ورته وایي چې ستا پارټنر څه شو. دا ورته په جړا کې وایي چې کله مونږ د دې ځای نه ووتو نو مونږ څو خاره وکتل خو مونږ ته څوک میلاو نه شو. خو بیا یو ځای ته ورسېدو نو مونږ ته په ځنګل کې یو سړی میلاو شو. هغه سړی زما ملګری مړ کو او ما ته وویل چې دا د چارلی بدله وه. د دې نه داسې پته لګي چې دا هغه کس دی کوم چې ایش د دې ځای نه ویستلی دی. د ایش لور وایي چې ما د یېرې د وجې نه هغه کس مړ کو او بیا دلته راوتښتېدم. په دې کې د ایش هغه زوی مړ شي، دغه شان یو څو کسان نور هم مړه شي. په دې باندې ټول ډیر زیات خپه وي. نو ایش د ژوند نه قید شوی وي. خو ایما ورته وایي چې مونږ دواړه خو دوه په دوه وو او مونږ څنګه په خوشحالۍ باندې دې ځای ته راورسېدو. اوس خو مونږ ډیر غټ ګروپ جوړ شوي یو، مونږ له اوس دا دنیا بدلول پکار دي. کو چرته ته هار ومنې نو دا ټوله کمیونټي به څوک سمجاوي. په دې باندې ایش ته لږه حوصله میلاو شي، دا بهر لاړ شي او نور ویني. د دې وخت دا ماحول د مخکینی ماحول نه بدل وي، دا ډیر زیات صفا وي. په دې باندې ایش ته احساس وشي چې دا دنیا خو بدل شوې ده. دا چې کله کور ته راشي نو ماشومانو ته یو تقریر وکړي. دا ورته وایي چې دا یوه نوې دنیا ده، مونږ له د دې په حساب باندې تلل پکار دي. مونږ له په دې دنیا کې واپس کمیونیکیشن سیستم جوړول پکار دي. د دې وجې نه دا د کمیونیکیشن سیستم د جوړولو فیصله وکړي. دا یو نوی ریډیو سټیشن جوړ کړي. د دې نه پس ښه په خوشحالۍ باندې ژوند شروع کړي. دیو بهر لوبې هم کوي چې څوک قید نشي. د کهانۍ په اخره کې مونږ وینو ایش په 50 سال عمر کې خپل نوسي ته دا قصه کوي او ورته وایي چې مونږ څنګه ژوند تیر کو. د دې نه پس تاسو ذمہواري ده چې دا دنیا مخې ته بوځئ او د انسانانو آبادي سیوا کوي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوې نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.